أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Allah la syarika lahu أولاد تفقد غير توجنا عنه وإليه ونور نبي حياة كرما جاء كارمي وكبوتي نبي حياة كرما نبي الله الشريف نبا أربع أواف مشركين ko nario ko zanano ko Allah farmaye wala taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan ثم آتينا موسى الكتاب موسى عليه السلام كتاب يعني سب جمعك يا خليل پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وقال الله كتاب بيان في ونبشان موسى عليه الصلاة والسلام كتاب لا سبب خبر لنا
موسی علیہ السلام نمکی نور انبیاء تا مرکو وحی دیگی اللہ فرمائے چی سوما آتینا یا خبر ورکتی تا چورکو موسی علیہ السلام تا کتاب و چالا تواری صدق بعد موسی علیہ السلام تا کتاب ورکو تواری وتماما على الذي احسن نبارا تحتمام نعمت فاغا کسانو باندې احسنا چغنی کی اور کارونه کی کسان چغنی عمل کوي او کارونه کوي او احسان عمل کوي باقی باقی سب نعمت تمام معلوم شروع سے اللہ کتاب کہ اللہ نے قدر وکړي چې هغه نیک عمل کوي دا الله نعمت دا الله نعمت قرآن کریم دا الله نعمت اور اللہ تمام کتابونه چې هغه وخت الله نازل کړي دا ټول الله د طرف نه یو نعمت دی الله وی ما د خپل نعمت د اتمام لپاره هغه کسانو باندې چې هغه نیک عمل کوي د موسی علیه السلام په زمانه کې هغه ته تورات ورکړو کتاب ورکړو او دا الله دا کتاب چې وتفصیلا لكل شيء دا موسی علیہ السلام ته ورکړو لپاره د بیان د هر یو ضروري وو نو ضروري احکام د زمانه لپاره د وخت لپاره هغه د زماني سره مناسب وو الله وایي نو باندې کې بیان کړی وهدن او دا تورات هدایت دا الله د طرف نه رحمای کتاب ورحمتن او دا الله د طرف نه رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې د پاره چې په ملاقات خپل رب باندې ایمان وکړي تورات ورکړو دې د پاره چې دا تورات ټولې د تورات احکام عمل کې راوړي او په تورات کې چې کوم د آخرت خبره ده د آخرت خبره وایي الله سره د ملاقات خبره ده د حساب او کتاب خبره ده الله او د سزا خبره ده دې باندې باندې ایمان او بیا فرمایي چې څنګه تورات موږ موسی علیه السلام ته ورکړو وهذا کتاب دا قرآن کریم او یو عظیم شان کتاب عظیم الشان کتاب عظیم الشان کتاب ذکر ہے کہ انزلناه ما نازل کرے دے قرآن دے نازل ہو کسیم دا تنزیل دے دا تصنیف نہ دے دا ما نازل کرے دے دا چا شیخ الحدیث و شیخ القرآن آمد روڑے نہ دے دا زمان کتاب اللہ و ما نازل کرے خدا عظیم الشان کتاب مبارک بابرکت کتاب دے دیر خیر والا مبارک تا برکت نہ دے و برکت کوئی کسرت خیر
ډېر خیر والا کتاب دومره د خیر کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من شغله القرآن والذکر ومسألتي أعبده أفضل ما أعطي السائلين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی الله حدیث قدسی حدیث قدسی او الفاظ د الله او معنا د الله او قرآن الفاظ د الله او معنا د الله او فرق پرته چې قرآن باندې قدسی او حدیث قدسی باندې کوم دي حضور وی یقول رب تبارک و تعالی اللہ تعالی فرمائے سورۃ قرآن کریم پر تلاوت کے سورۃ قرآن کریم پر درس کے اور سورۃ قرآن کریم پر مطالعہ کے مصروف باتیں شو مشغول باتیں شو اور زمان ذکر تنور اور قرآن لوٹ شو سے نماز کو ذکر ہوتی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وغیرہ ذکر ہوتی بس قرآن کے مصروف تھے اور قرآن مطالعہ کی اور قرآن درس کی اور قرآن تعلق کی قرآن سے کی پتہ شغل کے مصروف بات شغل کو ذکر وقت میں روش اور زمان دشوار قولو مقاومت ملو نشو قرآن کریم کی شغل قرآن کریم کی مصروفیت تدا مقاومت چې ما د دعا وړي او ما خپل حاجتونه وړي وآتيته أفضل ما أوتي السائلين زور کوم د هغه نعمتونه چې هغه سوال کوي دا قرآن د خیر دا دې سره تعلق ساتي او پر اسکار مقنن تملو شي نبی نبی ذکر قرآن کریم قرآن کریم کا ذکر نبی ذکر ورکی شي بس دې بیان کې دې په تلاوت کې دې په تجوید کې دې په تعلیم کې مصروف پاتې شوي دا دومره د خیر کتاب دی چې الله پاک انعامات درکړي چې هغه موږ سوال کوو الله نور اور بیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ وہی چدا ولی تدی وجہ سر وی وجہ دا کہ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقه کہ اللہ وہی زمانہ دے کلام وروالی زمانہ دے کلام جدوالی اور زمانہ دے کلام فضیلت پر پورو کلامونو باندې هغه آسمانی کلامونه دي او هغه د ځمکې خن په جوړې دي منزل دي او غیر منزل دي او ټول کلامونه باندې زمانه کلام فضیلت او چتواله داسې دي کفر الله علی خلقه لکه زمانه چتواله چې په خپل مخلوق باندې دی الله راځي شان حضور پاک فرمایي چې دا ټول د خیر او برکت کتاب دی چې کوم یو مسجد کې د مساجدونو دا قرآن خلک زده کوي او دا قرآن خلک لولي او د قرآن سره تعلق ساتي او دا راجمع شوي دا نه جمع کیږي مگر په دې حال کې چې په دې باندې اطمینان قلبي د برنه نازلي الله د دې اطمینان نه خبر ورو او چې کوم د قرآن نه لري ګرځي دا پریشان نه دي د اطمینان قلبي الله نور کوي وغشيتهم الرحمه او کوم مسجد کې چې د قرآن تلاوت کیږي او د قرآن درس کیږي هغه باندې د الله تعالی طرف ته رحمت صادر وړي الله رحمتونه نازلېږي دا زموږ کله ایمان دی
چې الله رب العالمین دلته موږ ته اطمینان قلبي راکوي او الله په موږ باندې خپل رحمتونو نزول وکړي. او دا ډېر لوی مقام دی چې دا الله موږ له دا مقام دلته راکړي. وحفتهم الملائکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خلک قرآن ته ناست دي او په مسجد کې قرآن لولي او قرآن زده کوي، تعلیم او تعلم کوي، د دې نه چاپېره فرشتې ګیره واچوي، چاپېره فرشتې ناست او دا د فرشتو هم نشي، دا فرشتو سره ناست. او چې کله دا مجلس برخاست شي او ختم شي، وذكرهم الله في من عنده، الله د دې ذکر خیر کوي. او هغه فرشتو کې دي چې الله سره موجود مقربین فرشتې چې الله سره نږدې ناست، آسمانی فرشتې دا عرش د پاسه الله تعالی دا هغه فرشتو په منځ کې د دې ذکر خیر کوي چې وګوره زما بندګانو، دا زما بندګانو، دا زما کتاب لولي، زما کتاب زده کوي. نو د دې تدبیر په پام کې او حضور پاک فرمایي چې الله په فرشتو باندې فخر کوي په دې خپل بندګانو سره. وګوره تاسو وی چې داسې خلیفہ پر وکه کې پیدا کړي چې نه دوینه کوي فساد وکړي، نو وګوره څنګه زما عبادت کوي، څنګه زما کتاب او زما کتاب سره محمد سره دا عظیم الشان کتاب بابرکت کتاب الله وی دا په نازل کړي. وهذا کتاب انزلناه مبارک. او هر کله چې دا عظیم الشان او بابرکت کتاب دی مفتبعوه، تاسو تابعداري کوئ د دې قرآن، پس په دې قرآن پسې ځئ، دا قرآن زده کوئ او په دې قرآن عمل کوئ. دا د قرآن حق دی په موږ باندې چې دا قرآن به موږ زده کوو او په دې قرآن باندې به عمل کوو، دا په موږ باندې حق دی. او څوک چې قرآن نه زده کوي او په قرآن باندې عمل نه کوي، دا د قرآن حق نه ده، دا د قرآن نه عاق دي، د قرآن نه نافرمانه ده. دې وجه نه هغه خلک خوش قسمت دي چې قرآن لولي او قرآن زده کوي او په قرآن باندې د عمل کولو کوشش کوي. او هغه خلک ډېر بد قسمت چې الله د هدایت لپاره قرآن رالیږلی دی او دې نه زده کوي او د عمل کوشش کوي، دا ډېر بد قسمت دی. وَاتَّقُوا وَيَرِجَ اللَّهَ د دې قرآن خلاف عمل مکوئ، د دې قرآن مطابق عمل کوئ، تابعداري کوئ. وَيَرِجَ اللَّهَ خلاف ورزي د دې قرآن مکوئ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دې لپاره چې تاسو رحم وشي. معلوم شو چې څوک د الله په کتاب عمل کوي، باندې رحم کوي. څوک الله د کتاب نه لري لري ګرځي، باندې الله رحم نه کوي. دا د رحم ذریعہ ده، دا د رحم ذریعہ ده. ځکه وایي دا رحمت دی د روح حق. او الله وایي دا قرآن مې سره رالیږلی، دا مې ستا د بهانو د ختمولو لپاره الله وایي رالیږلی. سبا له ما ته باندې نه کې په ورځ د قیامت چې زه خو خبر نه وم، که چا خبر کړی وي نو ما به ښه ژوند تېر کړی وي. او ما چې ستا نافرمانۍ ژوند تېر کړی دی، نو خدای زه خبر نه وم. الله وایي دا خبرې دله ختموم، سبا بانه نه کړي. دې لپاره مې دا رالیږلی. دې نه مخکې الله تعالی تورات نازل کړی و، انجیل نازل کړی و، او هغه په یهودو په نصاراو باندې نازل کړی. د عربو مشرکینو باندې الله تعالی کتاب نو نازل کړی. نو دا کتاب الله راولېږه چې دا بهانه ختمه شي چې سبا نه دا نه وایي چې موږ چا خبره کړې نو چې خبر دی. اتقوا دې لپاره چې وګورئ تاسو انما انزل الكتاب چې نازل شوی کتاب علی طائفتین په دوه ډلو باندې چې هغه یهود او نصارا من قبلنا مخکې زموږ نه وإذ كنا وبشكرونك عن دراستهم لنستر دائنا لغافلين أثبت بخبرا ولا يمم شرك تقرأ
اداره په ځمکه کې شرک راځي شرک لوالو او چا خبر کړي الله وی خبر کې چې دا باندې بیان کړي دا بیان دا باندې الله وی دا کوي او دا عربو په ذریعہ باندې بیا ټول دنیا ته دا اوس رسیدلی اوس هیڅ څوک دا باندې شي چې خبر او لقول يا قلوي الناس لو أن أنزل علينا الكتاب Jadi besok kamu kecium nanti sebelum kamu balik kitabmu menakutna ada minum mengapa kau menunggang irfani kanar pandi dan ibu kanduna Kiamat kita membaca akan kutaina belosu sawab belosu dalam kitab cica amal kedua और बस की बतवे यार कुमार कितना सीता पाने लगे हमारा बेटे नामन करे हुए हो बाबा बड़े मुकाम हासिल करे हुए अल्लाह वो कहते बाकी तक खत्म हो गया सीधा नहीं वैसे फकत जाओ बैन रब्बिकुम अस्बैश कराने तासुदान दलीलो मेरे रब्बिकुम द जानिब तरफ सा सुना चिता कुरान ने उसके पदे कुरान जामन में ना वस्ता ना पार हो जाती और वो पदे कुरान जामन में ना वस्ता खिलाफ हो जाती कुरान जामन की वस्ता खिलाफ हो जाती वस्ता खिलाफ में लगे जो खुदाए तो मामल को तो जरूर जहन्नम के से जहन्नम में रूह और शिद्दती में यो चलता को जहन्नम لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير كاشف القرآن ورده القرآن درس بكيت كاشف القرآن ورده أو كاشف القرآن کی عقل چلوے بھی سوچ پکڑے بھی ذات پکڑے بھی عمل پکڑے بھی بدن پر پڑے کرم ہوتی قرآن چلوے سو کو قرآن کا سوچ نہ کہی बाबा अल्लाह ताला बरोबर क़यामत के अज़ाब से मकाम और क्या बात सुनना है और पैगंबर बंदा खल्क के खिलाफ दावा कही अल्लाह तब फरियाद कही जितना कुरान बात अमल न हुई وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا पैगंबर बोलेगी समाज कौम के मुशरिकीन हो दा कुरान पढ़े हो अमल पे नो हो दा सजा वाला हो से और जिचा तो कुरान नजाम गुरु दूसरा तो हो गए थे उनका तो होता है परवाह उन साथ अल्लाह पे पढ़ो तो क़यामत की रूह बन से वमना रज़ान ज़िक्री फइन्ना लहु मईशतन ज़ंका चाचे को पढ़ो तो कुरान और क़यामत के बाद अल्लाह रूपा से हो दुनिया की बेचों तक गई याना कोटका से बात राजू तक नहीं ना पुंडा कुरान परवान साधु कुरान ने ले निकलो जो तब तक अल्लाह वादा था सूर कुरान ने मुखबारी अल्लाह ने जो तक माइशत बसे मदद खराब शी इनको दवाई से का माइशत तमाशु जो तक महंगाई से दा टूट अल्लाह दा किताब का दलिलवाई नहीं अल्लाह वही पते वजन जो तक सुच कुरान में पकड़ो और बरोज तक क़यामत के अल्लाह वो से बेड़ो पासु और ये वो खुदा जो बिना पूरी जो पासु अल्लाह वही दा कुरान दा पूरी करो लेकर बेड़ो पासु अल्लाह बोले अने बेड़ो खबर और बनायत के अल्लाह वही रमैया शुरत الرحمن يقيم له شيطانا وهو له قريب सूर्य का कुरान नज़ाम दूर की और कुरान नज़ाम और कुरान नौरी और कुरान नज़ाम नहीं अल्लाह पे शैतान को करम शैतान पे मुसल्लत और क्या कहते शैतान की और शैतान का मतलब जी शैतान ये बड़ी सी लगे अगर कुरान तचक कराते और क्या अगर अटीक तो कुरान पहुंच बदन में शैतान की रखी और कुरान पहुंच बदन में शैतान मुसल्लत की देव जला मशहूर शैतान नज़ाम मशहूर वाली अदर कुरान आजाद नज़ाम मशहूर वाली अदर कुरान अल्लाह विला हिदायत और रहमत
قرآن صفتونه بیان کړ. اوس وی دومره عظیم او شان کتاب راغلی دی چې د ټولو کلامونو اوچت دی. څنګه چې الله وایي زما شان اوچت دی د خپل مخلوق نه، دغه شان اوچت شان والا قرآن راغلی دی، خیر او برکت والا قرآن راغلی دی. او بیا به یو سړی دې ته توجه ورکوي او د دې تکذیب کوي او دا دروغجن ګڼي او داسې ګپ ګڼي، نو د دې ظالم رسول دی، د دې ظالم بل نشي. ظالم مطلق چې قرآن ته ورکوي فرمانا دغه رسول دی ظالم ممن دا چانا کذب بیاات الله چې هغه دروغجن ګڼي آیتونه د الله او صرف عنها او مخړی لا یذل الله ما صدف یسلمو یا راستوي مخړه ورته چې په خپل کې د مخړې اورو باندې کوي دې ته وایي صدف مخکنا سنجزي الذين وقر الله سوره وسي سنه اوس دوی بیان سزا ذکر کوي. سنجزي الذين خام وسزا ورکو هغه کسانو ته یصدقون چاری مخړی آیاتنا آیاتو زمونږه زموږ سزا ورکو سو زما د آیاتو سره واقف واقعي اعراض نه کوي وخت راړي قرآن مستلی شو دا ظالم ته نه تللی دې ظالم لا به سزا ورکو دې ظالم لا به سزا دې نه خطرناک خبره ورته شي چې په دې یو سړی ته کوي او الله کتاب ته تباہی دې ورو پسند وي په دې حدیث بعد یوم الله ملک ما خبره چې دا قرآن نه علاوه سړی هغه باندې یو د قرآن خبره ورکړي دې نه بل اوجه خبره کوي او بل څه وی فارین تذهبون کم خوازه خلق الله کم فاروانی کم خوازه ان هو الا ذکر للعالمین دا قرآن کو نصیحت دې ټول خلق الله دې بچاته لمن شاء منكم ان يستقيم او دا اچھا د پاره کې خصوص دا قرآن نصیحت چې هغه په دې غلار باندې ته ورو سوچنه غلار وانی نه غلار باقي ټول ادارې کوي قرآن په مقابله کې چې څوک راځي ټول کوي الله پرون کوي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله امر الله وجل القرآن نه علاوه چې کوي قرآن پسې ځي دا زمانه نه او په ټول لارو باندې لاړې زما د لارې په تاسو وایي یا به گمراهه په لار د جهنم په لار باندې ورول کامیابی وړو نه لار وړو ما تر رسید وړو زمانه تعالی نه قرآن تکي نه پته قرآن دا الله سزا ذکر سردا چې سزا ورکوږي هغه کسانو ته یسلکونا چې مخړی آیاتنا زمدایتونا سوء العذاب سخت عذاب بما كانوا يسلكون فسبب د دې چې مخړی زمانه کړه ورپسې وایي چې دا خلک پیغمبر راغی سید الانبیاء قرآن راغی چې دا د ټول کلامونو خبره کلام دی او اوس دا خلک قرآن نه راځي پیغمبر خبره نه وي دې دا انتظار تاسو کوي فرمایي دې انتظار نه کوي مگر د مرګ انتظار کوي چې هله به ایمان وړو بچي مرګ را باندې راشي د مرګ په ایمان نه کوي هل ينظرون انتظار نکي دا خلقو انتظار نکي دا الا عطان يوم ملائکہ مگر ددی چراشی دیتا فرشتی نمرگو فرشتی اسم نمانی نکلم بانی یهلم بانی چی مرگ نشی او یاد یا رب کا او یا راشی دیتا ربستا روز د قیامت کې رب راشي حساب او کتاب د پاره او جزا او سزا د پاره میدان محشر او یا دی आवाज او آیات ربک او یا راشي باندې د رب ستاسو قیامت باندې نه لکه باندې نه خدا چې دا انور
فيروزي مغرب ته او الله ورته بیا حکم کی او سات پس بیا راوخیږي نو دا د مغرب ته راوخیږي نظام ورته پروت شي دا وخت چې راشي او دا د قدرت نه ښکار شي بیا الله تعالی د چا ایمان نه تمې توبه نه کوي دې دغه انتظار کوي دغه انتظار چې کوي بیا و ایمان نه کوي چې توبه نه کوي اوس پکار چې ایمان ورو یوم یاتی بعض آیات ربک هغه کې چې راشي بعضې نښې د رب ستا قیامت بعضې لویې نښې راشي لکه ما تاسو ته حدیث کې راځي ورته مغرب نه مغرب ته په یو سات پس راځي او هر خیرات پاتې دارنګه غرور د تابع راشي الله تعالی یو سروي پیدا کړي او هغه سروي چې وي مطلب سکرات بیا آیات نه نه وي دې خلکو داتا پایتو باندې یقین نه کوي دا الله رواسي ګورل د قیامت دا یو ناشنا موجود دی الله د قدرت یو نه کوي د قیامت یو دلیل دی دا الله رواسي نو دا نه راشي دا لوی نه نو لا ينفع نفس ایمانها ونم بدل سيو نفس تا ایمان ورتا دو دا وخت چې سړی وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وي الله به نه کوي ایمان به نه کوي لکه فرعون لعین چې کله دریاب کې غرق شو او د دریاب په چپو کې ګیر شو نو چغې شروع آمنا برب موسی و هارون ما ایمان ورو رب د موسی او رب د هارون الله ایمان قبول کړ الله قال وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اوس ورته ایمان ورو دې نه مخکې وکړه فرمانه وي او کله فسادیان وي الله ایمان قبول کړ جوړ کړو دغه شان چې یو سړی په حالت د مایوسۍ کې راځي حالت د مایوسۍ کې د ټول د مایوسۍ شي او بیا ایمان وروړي الله نه کوي الله به راځي الله فرمایي چې توبه قبول د بندا ایمان نه پیور نه در څو پر چې د ځا مړای نه راغلي دغه حالت ته نه رسیدلی د مایوسۍ حالت ته نه رسیدلی چې د مایوسۍ حالت کې سړی ورسېږي امید یې بالکل ختم شي اوس نه بچ کې اوس مرګ راغی او بیا چې دوی ایمان وروړي الله نه سختی وی په یو باندې ادم او ایمان وروړي باندې کوي سختی چې مایوسۍ حالت ته نه رسېږي الله الله وې دې اوس ایمان وروړي والا وروړي چې پرشته د مرګ راشي څنګه ایمان نه کوي یا بازي نه درو راشي بیا به ایمان نه کوي یو میاتی باغ آیات رب لا ينفع نفس ایمان پیدا بدل سے یو نفس تا ایمان تا دو او دارنګ پیدا بدل سے یو نفس تا قول دنی کو اعمال دغو او کس کو خیر دې کامات کې هم پیدا بدل سے مثلا ایمان راوړي دې کامات دې هغه هم پیدا بدل سے هغه الله نه کوي لم تكن آمنت من قبل چنو دا نفس ایمان راوړې وي مخکې ایمان نه راوړو چنو دې چې مخکې ایمان راوړو او کسبت به ایمان یا خیره او یا نو دې چې د کړو خپل ایمان کې سړي ایمان راوړو دې کې نو الله به کوي الله به تو به د نصیب نام او د ایمان او یا پیغمبر انتظار کوي تاسو په دغه انتظار تاسو چې موږ نه مانو او هغه په مانم چې وی د پستر کوي ان منتظرون کوم انتظار کوي پته ولګي چې څنګه نتیجه راوځي کوئی مشي ثم آتينا موسى الكتاب يا ورکلو موږ موسی عليه السلام ته کتاب
دا مطلب نه چې قرآن ترستو موسی علیه السلام کې کتاب دا څومره دا دې لپاره دی چې بیا یو بل خبره تاسو ته دا وی تاخير في الاخبار اوس په خبر ورکول کې بل خبره درته دې لپاره تاسو مرانه ثم تینا او بیا خبر درکو تاسو ته ورکړو دا موسی علیہ السلام ته کتاب تماما علی الذی تبارک اتمام خپل نعمت هغه خلقو احسن چړي کو وتفصیل کل شی او تبارک بیان هر څه حکم او ولن او تبارک هدایت او رحمت او رحمت لا هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون إذا بارچني قرآن طرف باندې ایمان وروړي وهذا كتاب اودا قرآن يوازي شان کتاب دې انزلناه ما نازل کړی دې کتاب درا مبارک برکت کتاب دې متبعو مستاسو تابعدار کوي ته وتقوا اولئک دنا فرمانه دې کتاب نا لعلكم ترحمون إذا فارج متاس وحمشي أن تقولوا إذا فارا نازل كري جمعنا چكونا ويتاسو إنما أنزل الكتاب جبشكا نازل شو كتاب على قوائي بطيني بطورة الواني من قبلنا چغم اختزرقنه وإن كنا أوبشكوكا دراسة درستو دانينا لغافلين البطة بخبرات قیامت کی دعوت او تقول یا وای تاسو دا لو انو زلالای کتاب چره دیش کمتا چو نادي چلو کمات کتاب لکونا اهدا منو ما خاو دیر هدایت کی دغه خلونا فقد جاءكم وبش کران تاسو دا بینه کو درو د جانب رب تاسو دا وهدان اودا هدایت دے ورحمت اور رحمت دے ومن اظلم رسول دے ظالم ممن دار چانا کذب بیاات اللہ چانا تروجم کڑی دا اللہ ابنا وصرف عنها او خڑی دا اللہ تایتونا سنجزی اللذین آزلنا چی سزا بورکلونگا اغا کسامتا یسبتونا آیاتنا چاہی مخڑی زمت آیتونا سوء العذاب سخت عذاب بما كانوا يستكبرون بسبب الذي تشدي مخري هل ينظرون وانتظار تكيدي إلا تاتيهم الملائكة مگر لدي خبر چراشي إلا فرشتي او ياتي ربك او يراشي إلا نفستا حكم دربو عذاب دربو على كلمات روي او يراشي نفستا ده حساب كتاب نفر قيامت او ياتي بعض آيات ربك او يراشي بعض تدخل رمستانا قيامت يوم ياتي بعض آيات ربك فاوروس کی چراشی بعض نخل رمستا قيامت لا ينفع نفسا إيمانها نفبدل سيئ نفستا إيمان تارو لتقنا مدد من قبلو چلو دي چل إيمان راوڑے مخدل دینا او نسبت في إيمان آخرا او دو دي چلو کڑیوی پرمن ایمان کی سخیرو ونطرمنا فنرسل اس قدر خیر عمل کی نبوتن سیٹی عمل قلو آیا اے پیغمبرا انتظروا انتظار کوئے تاسو تقبل انجام انا منتظروا بیشک امم انتظار کرو کی استاسو دا انجام الحمدللہ رب العالمین